امریکا وایي د طالبانو لپاره شرایط روښانه دي که په رسمیت پیژندل غواړي شرایط دې ومني. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. ښکاري چې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت مو نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپېژندل شي، د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندې شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین نیټ پرایس پرون سیشنبه د مرغومي 21مه ناوخته په یو خبري کنفرانس کې له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونو حکومت جوړول بولي چې په خبره د ټولو افغانانو استازولي وکړي. پرایس زیاته کړه هغه څه چې موږ په ځلو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دی چې د طالبانو دنده دا چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو څه کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي بیا د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل هیلهمند دي چې لنډ راتلونکي کې د دوی نظام داسې مرحلې ته ورسیږي چې هیڅ ډول ستونزې ونه لري. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.